حامد کرزی وایي د بنو د جرګې د پرېکړه لیک کلک ملاتړ کوم. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په بنو خیبر پښتونخوا کې د پښتنو د سترې قومي جرګې ترسره کېدل د وخت یوه اړتیا وګڼله. حامد کرزي همدا ډول یادونه کړې ده چې دا ستره جرګه په سیمه او افغانستان کې د موجودو ستونزو د هوارولو لپاره نیک او اغیزمن ګام بللی او د یادې جرګې له پرېکړه لیک څخه ملاتړ اعلان کړی دی. حامد کرزي په یاده غونډه کې د ښځو پراخ ګډون او په اقتصادي، سیاسي او فرهنګي چارو کې د ښځو د حقوقو د تامین لپاره د جرګې د سپارښتنو ستاینه کړې ده. په جرګه کې همدا شان ویل شوي چې په افغانستان کې باید ټول شموله دولت جوړ شي او د ښځو حقوقو ته باید درناوی وشي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو سره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.